السلام علیکم زما دوستانو، څنګه زما دوستانو؟ زما امید دی چې ټول به خیریت سره. زما دوستانو نن دته په دې موبایل کې په دې سیټینګ کې بغیر د انټرنیټ نه او بغیر د میمورۍ نه تاسو داسې سیټینګ تاسو ته ښیم چې تاسو به حق حیران شئ چې دا خو موږ ته مکمل پته نشته. صرف 10% خلکو ته پته وي، باقي 90% خلکو ته پته نشته د دې سیټینګ. نو شروع کوو. تاسو ټایم ویسټ نه بغیر تاسو به داسې کار وکړئ چې سیټینګ ته به راشئ. چې سیټینګ ته راشئ که نه، بیا مکمل اخري ته راشئ. اباوټ فون به لیکلی وي، چې اباوټ فون ته تاسو به لیکلی وي، نو په هغې به کلیک واخلئ. چې په هغې کلیک واخلئ بیا به اخري ته راشئ. او دا تاسو چې دا زه ګوته ګرځوم، ما سره دا ډاټ هم ګرځي، دا بم تاسو ته دی کې هم. او نور داسې څیزونه چې تاسو ته به دا په سکرین تاسو څه کوئ، ستاسو سی پي یو چې تاسو نه یوز کېږي، یا دا نور څو داسې نور ایکسټرا څیزونه زه به تاسو ته مزید وښیم په دې سیټینګ کې. نو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مکمل مه سکپ کوئ، ډېره امپورټنټ ده. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې بلډ نمبر باندې به تاسو کلیک کړئ. نو ماته ویل چې یو نیډ یو آر الریډي ډیولپر. زه اوس دې وخت کې د موبایل ډیولپر یم. څنګه ډیولپر یم؟ دوی ماته هر څه تیار کړي دي، زه پکې بس ځان له خپلې ګوتې والی شم او زه ځان په خپله موبایل جوړولی شم، صحیح سیټینګ بدلولی شم، موبایل کې هر قسم ګوتې والی شم. تاسو به بلډ نمبر په دې به تاسو ما سره خو الریډي شوي، تاسو به زور کوئ، تاسو به وایي چې 3 سټیپ، بیا به زور کوئ، بیا وایي چې 2 سټیپو، بیا وایي چې 1 سټیپو، بیا به وایي چې بس یو آر ا ډیولپر، صحیح ده. نو په دې به تاسو داسې نه زور کوئ چې داسې یو بیا دوه او بس ځان نه دغه جوړ کړئ که نه، زر زره دا 3 پیره به زر داسې 3 پیره به زر داسې دغه وکړئ، کلیک وکړئ، 3 پیرې. نو تاسو به وایي چې یو آر ا ډیولپر، تاسو به دلته داسې تور غوندې وښئ. تاسو بیا بیک راشئ، چې بیک راشئ بیا به اخري سر ته به راشئ. چې اخري سر ته راشئ داسې لږ په کته به بیا راځئ، تاسو ته به پکې ښکاري چې ډیولپر، تاسو پکې داسې راشي چې ډیولپر آپشن به تاسو داسې راشي، ښکاري تاسو ته که نه. نو تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ، صحیح ده. اوس په دې کې راځو، دا کې خو ډېر زیات سیټینګز دي، ډېر زیات دي. نو بیا به د نورې ویډیو کې به تاسو ته وښیم، خو چې کم امپورټنټ څیزونه دي او مزید څه موبایل کې څه بدلي راولي او به تاسو ته ترلاسه کړمه. د ټول نه به راشوه، ټول نه نومبې به راشوه سی پي یو له، ځکه چې سی پي یو ته ډایرکټ یاده ده او داسې ورو به پکې ځو، صحیح ده. نو موږ به اول راشو سی پي یو ته. نو تاسو ته به دلته ښکاري دا دی چې فورس جي پي یو، ښه دا نه دی، سوري دا. تاسو چې لږ کته راشئ، چې کته راشئ نو تاسو ته به یې لیکلي شو سی پي یو یوز ایج. تاسو په دې باندې دا دی. نو تاسو به دا اوس دې وخت کې اف دی، ما آن کو. چې ما آن کو نو زه اوس په دې کې لګیا یم، خپل دغه کوم. کو تاسو ته ښکاري نو داسې دغه کې کو تاسو ته ښکاري نو دا دی، کو دا وینئ تاسو دا نو دا دغه دی، دا سی پي یو دغه ماته اوس اوفن شو، ماته په سکرین ښکاري. ګورئ ښه، زه به یې ګوتې وامه، دا یې په بر لاړمه، په کته رالمه. په دې کې دونه ګوتې وامه، ما ته هلته پته لګي چې تا پکې دونه کارنامې وکړې، صحیح ده. 4.41 بیا 4.3 شي، 4.47 دا ورجنز دي، صحیح ده. دا سیسټم یو آی ورته وایي. دا خو بیا چې یو سړی ډیولپر وي، سافټویر ډیولپر وي، یا داسې په سافټویرو کې په مخ کې تللی وي، او بیا پوهېږي. نو تاسو ته به پته لګي. نو دا هم دی. او بیا اف کول غواړئ، اف کې، صحیح ده. اوس پکې یو بل خوشخبري، تاسو به داسې کار وکړئ چې لږ په کته به راشئ، نو تاسو ته به داسې دغه به درته لیکلي وي سیمولیټ سیکنډري ډسپلیز، دلته اوس لیکلي نن. په دې ما کلیک کو، په دې کې اوس دا ځان ډسپلی دی، صحیح ده. دا ما ته په دوباره شو کېږي. زه اوس
دغه کوم زما د موبایل ورکوټ دی صحیح ده هر موبایل وي نو تاسو پکې هر کولی شئ دا د 480 پکسل 480 پکسل سکیور 720 پکسل 720 پکسل سکیور 1080 فقط راځي بیا 4000 بیا داسې 720 نو موږ به والو 480 پکسل 480 پکسل موږ واخلو تاسو وینئ که نه دا سکرین ما ته د شو دی زه به اوس لګیا یم په بره ځمه صحیح ده هلته ما ته شو کېږي صحیح ده هلته ما ته آلرډي شو کېږي چې دا ته پکې دا د لګیا ګوتې وی نو دا ما ته ایکسټرا سکرین مزید ما ته دا د بل سکرین مخې ته راځي صحیح ده زه پکې څه ګوتې وام تاسو وینئ که نه زه پکې څه ګوتې وامه نو بس دا د پته پکې لګي چې یار ته پکې دا کې او که بیا تاسو وایئ چې مونږ یې اپ کول غواړو واپس په راشئ بره به لاړ شئ په نن باندې به کلیک واخلئ صحیح ده ښه بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې کې یو بل سیټینګ دی ډېر زیات سیټینګ دی پکې ډېر امپورټنټ څیزونه دي په دې کې او تاسو صرف دغه والا مزید چې کوم څیزونه دي هغه تاسو ته ښیم نو تاسو وینئ که نه دا یې زه به یې ګوتې وایم ما ته سکرین دغه کېږي ته به وایې چې لکه زما موبایل خو خراب شو داسې ته وایې ستا موبایل خو خراب دی فرق دی پکې صحیح ده دا ما وکړو دا یې موبایل مې پلکار کوي دا ګورئ موبایل خپل سیټینګز دی ښه تاسو دا موبایل کې دا کوی شئ تاسو به خلک حیران وي چې لکه دا تا دې موبایل کې څه کړي صحیح ده نو بس دا پکې زه اوس کلیک کوم بس دغه کې بس پړکېږي راته یې مزید راته پړکېږي او دا نه چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ یا نور څه اپلیکیشن یې ډایرکټ ته دغه کېږي نو به تاسو استعمالول غواړئ استعمالوئ خو ګورئ دا ډېر استعمالویم ځکه چې نظر به دله خراب کړي صحیح ده دا د اف کمه اوس بل یو دغه دی فورس جی پی یو رینډرنګ په دې ما کلیک کو صحیح ده دا مزید دی بل شي پکې در اوسئ وینئ موبایل کې اوس پکې څه پروګرام کېږي خیال مو دی وینئ که نه ستاسو د مخې لګیم په موبایل کې انډرایډ موبایل کې دا ما اف کو صحیح ده شو لی آوټ باونډز صحیح ده نو په دې ما دا ما آن کو صحیح ده ته به وایې چې لکه دا موبایل خو ته به وایې چې دا په یو پروګرامر دی او دا موبایل دغه دی لګیا پکې صحیح ده دا اوس زمونږ ګورئ مونږ ته هغه طالع ازاده کړه که نه ما تاسو مخکې طریقه وښوله بس لګیا پکې ځان له خلک به ته حیران وي چې لکه د موبایل سره تا کړي څه دي صحیح ده ها نو بس دا تاسو چلول غواړئ الریډي چلولی م شئ او که تاسو وایئ چې یار نه چلوه او خوښ مې نه دی نو تاسو په دې اف باندې کلیک کړئ دا به اپ شي صحیح ده ها یو پکې بل دی فاینټر لوکیشن چې به فاینټر لوکیشن تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به بره په سکرین باندې دلته یو دغه درشي وینئ که نه تاسو اوس په دې کې څه ګوتې وهئ نو ستا نښه ستا وي ستا لوکیشن ستا کم ټچ دی که نه هغې ځای باندې ستا لوکیشن خیال دی تاسو وینئ که نه زما ګوته خو تاسو نه وینئ خو په سکرین کې خو تاسو وینئ زما ټچینګ ګرځم صحیح ده ما دې ځای باندې زور کو صحیح ده داسې دی دا فاینټر لوکیشن دی صحیح ده چې تا په کوم ځای باندې ګوته یې ده هلته به تا ته دا شو دا کوي ها ډېر امپورټنټ دی صحیح ده ها بل دا ما آن کړی دی دا به موږ اف کوه شو ټیپس صحیح ده دا ما تاسو دا ګوته زه ګرځوم ما سره جوخ دا ټیپ ګرځي لکه د ماوس سړی چې ماوس ګرځي صحیح ده نو دا به تاسو به لیکلي شو ټیپس نو بس کو تاسو وایئ چې زما ګوتې سره بره دا ټیپس ګرځي که نه نو بیا هم صحیح ده که تاسو وایئ چې نه دي ګرځي تاسو وایئ چې ګرځي ټیپس نو بس آن به کوئ ته وایئ چې نه دي ګرځي او یاره زه دا زما دا نه دی خوښه او نو بس بیا به په اپ باندې کلیک کوئ صحیح ده